د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له اوه هلاکونکو ګناهونو څخه ځانونه وژغورئ. پوښتنه وشوه ای د الله رسوله هغه څه شی دي؟ هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله پاک سره شریک نیول، کوډې کول، په ناحقه سره انسان وژل، د یتیم مال خوړل، سود او ربا خوړل، د غزا او جګړې له ډګر څخه تېښته او فرار، او په مؤمنو او پاک لمنو نه خبرو ښځو پورې د زنا او بې حیایۍ تور